په دې لیکچر کې به مونږه د انګلیش د 12 ټینسز باره کې زده کړه کوو. د انګلیش یادولو او ویلو دپاره ټینسز ډیر لازمي دي، ځکه چې ټینسز ټایم ریفرنس ورکوي او په جمله کې صحیح ټایم ریفرنس نه ورکولو په وجه، یعنی د ټینسز صحیح استعمال نه کولو په وجه اوریدونکی د جملې په مطلب صحیح نه پوهیږي. د ټینسز لفظ د انګلیش ژبې ته د لاتینۍ ژبې د ټیمپس لفظ نه راغلی دی او د ټیمپس معنی ده ټایم یعنی وخت یا زمانه. بنیادی زمانه خو درې دي: تیره زمانه، پاست ټینس، موجوده زمانه، پریزنت ټینس او راتلونکې زمانه فیوچر ټینس. خو بیا هر یو زمانه په څلورو سب ټینسز باندې مشتمل ده، نو دغسې ټولې زمانې 12 دي. پریزنت انډیفینټ ټینس، سمپل پریزنت ټینس ورته هم وایي. د ټولو نه مخکې مونږ ته دا زده کړه پکار ده چې مونږ کله پریزنت انډیفینټ ټینس استعمالوو. نو مونږ پریزنت انډیفینټ ټینس استعمالوو کله چې مونږه هیبیچوال ایکشنز ایکسپریس کوو، یا کله چې مونږه جنرال ټروت بیانوو، او یا کله چې مونږه کوټیشن انټروډیوس کوو. هیبیچوال ایکشنز څه ته وایي؟ هیبیچوال ایکشنز هغه کارونو ته وایي کوم چې مونږ په روزانه بنیاد کوو، یا هغه کارونه چې مونږ یې په یو خاص وخت باندې کوو او زمونږ تقریبا عادت جوړ شوی وي. لکه مثلا حسینا ریټرنز فرام د سکول at 6. حسینا د سکول نه واپسی کوي په 6 بجې باندې. نو دې مطلب دا نشو چې حسینا اوس د سکول نه په 6 بجې واپسی کوي. مطلب دا چې حسینا ریګولرلی روزانه توګه باندې د سکول نه په 6 بجې واپسی کوي. جنرال ټروت څه ته وایي؟ جنرال ټروت داسې خبرې ته وایي چې د هغې څوک هم انکار نشي کولی او هر سړی یې مني. لکه مثلا د ارت مووز راوند د سن، ځمکه د نور نه چاپیره چورړي. نو دې خبرې څوک هم انکار نشي کولی او داسې نشي ویلی چې ځمکه د نور نه چاپیره نه چورړي. بل مثال موږ واخلو، د سن رایزز ان د ایست، نور په مشرق کې راخیږي. نو دې خبرې هم څوک انکار نشي کولی، داسې نشي ویلی چې نور په مشرق کې نه راخیږي. اوس راځئ چې دا زده کړو چې په پریزنت انډیفینټ ټینس کې به موږ پازیټیو، نیګیټیو او انټروګیټیو جملې څنګه جوړو. پازیټیو سنټنسز ته افرمیټیو سنټنسز هم وایي. کله چې مونږه په پریزنت انډیفینټ ټینس کې پازیټیو جملې جوړو نو د ورب لومړی حالت استعمالوو، او که چېرې سبجیکټ واحد وي نو د ورب سره د اس یا ای اس اضافه کولی شي. د کوم ورب په اخره کې چې اس، اس ایچ، سی ایچ، او ایکس وي نو د هغې سره د ای اس اضافه کولی شي، او د دې نه علاوه د نورو سره صرف د اس اضافه کولی شي. دا یو خبره ځان سره نوٹ کړئ چې د اس یا ای اس اضافه د ورب د لومړي حالت سره صرف د پریزنت انډیفینټ ټینس په پازیټیو جملو کې کولی شي، په نیګیټیو او انټروګیټیو سنټنسز کې نشي کولی. د جملې سټرکچر یې څه داسې دی چې اول موږ سبجیکټ لګو، بیا ورپسې د ورب لومړی حالت لګو، او که چېرې سبجیکټ زموږ سره سنګولر وي، واحد وي، نو د ورب د لومړي پام سره د اس یا ای اس اضافه کوو، بیا ورپسې آبجیکټ لګو. لکه مثلا هغه سکول ته ځي، هغه په دې جمله کې سبجیکټ دی او د هغه دپاره په انګلیش کې هی استعمالیږي. ځي په دې جمله کې ورب دی او د ځي دپاره په انګلیش کې گو استعمالیږي. خو که مونږه سبجیکټ ته وګورو نو سبجیکټ واحد دی، هغه یو کس ترې مراد دی، او مونږه ویلی وو چې کله سبجیکټ واحد وي یعنی سنګولر وي نو د ورب د لومړي حالت سره به د اس یا ای اس اضافه کولی شي. نو دلته ورب گو دی او د گو په آخره کې او دی، د دې وجې نه د دې سره د ای اس اضافه کولی شي، لکه گوز. هی گوز ټو سکول، هغه سکول ته ځي. بل مثال مونږ واخلو، وی پلی بیډمنټن، مونږ بیډمنټن کوو. نو که دې جملې ته مونږ وګورو نو د ورب سره د اس یا ای اس اضافه نه ده شوې، ځکه چې سبجیکټ پلورل دی، او که مونږ ورسره د اس یا ای اس اضافه کوو نو جمله به غلطه تصور کیږي. نیګیټیو سنټنسز، په نیګیټیو جملو کې د سبجیکټ نه وروسته ډو یا ډز په طور هیلپینګ ورب لګو او ورسره د ناٹ اضافه کوو. ډز د هی، شي، اټ او سنګولر سبجیکټ سره لګي، او ډو د آی، وی، دی، یو او پلورل سبجیکټ سره لګي. فارمولا سټرکچر څه داسې دی چې سبجیکټ پلس ډو یا ډز پلس ناٹ پلس د ورب لومړی حالت، خو د ورب د لومړي حالت سره د اس یا ای اس اضافه نشي کولی، بیا ورپسې آبجیکټ.
مثلا هغه سکول ته نه ځي. He does not go to school. بل مثال ته وګورئ. موږ بیډمنټن نه کوو. We do not play badminton. Interrogative sentences. په interrogative sentences کې do یا does موږ د جملې سر ته راوړو او د جملې په آخره کې سوال یا نشان لګو، ځکه چې په دې جملو کې پوښتنه کیږي. سنټنس سټرکچر یې داسې دی چې اول موږ do یا does لګو، بیا ورپسې سبجیکټ لګو، بیا ورب فرست فارم لګو، د ورب د فرست فارم سره د اس یا ایس اضافه نه کوو، بیا ورپسې آبجیکټ او په آخره کې د جملې سوال یا نشان لګو. لکه مثلا آیا هغه سکول ته ځي؟ Does he go to school؟ نو که موږ دې جملې ته وګورو، جملې په سر کې موږ does لګولی دی، ځکه چې سبجیکټ he دی او he سینګولر دی، نو دې وجې نه موږ څه لګولی دی؟ does لګولی دی. ورته وګورو go دی په فرست فارم دی او ورسره د هیڅ قسمه اس یا ایس اضافه نه شو او د جملې په آخره کې موږ ساین اپ انټروګیشن لګولی دی. بل مثال واخلو. آیا موږ بیډمنټن کوو؟ Do we play badminton؟ نو دې جملې ته موږ وګورو، جملې په سر کې do دی، ځکه چې سبجیکټ وی دی، وی پلورل دی، ځکه موږ do لګولی دی. ورب ته وګورو، play فرست فارم دی او ورسره د هیڅ قسمه اس یا ایس اضافه نه شو، ځکه چې په انټراګیټیو او په نیګیټیو سنټنسز کې مونږه د ورب د وړاندې فارم سره د اس یا ایس اضافه نه کوو او د جملې په اخره کې مو ساین اپ انټروګیشن لګولی دی، ځکه چې جمله انټراګیټیو ده.